نو زما دا نصیحت مې ته د زړه د کومې نه دی، ویښ نه دی بلکل. زما د طرف نه خاص یو څو خبرې هغه وروڼو او خویندو ته چې هغوی به اعتکاف کوي، هغوی ته زما د زړه د کومې نه یو څو نصیحتونه. یوه خبره دا ده، څوک چې مې اعتکاف کوي هغه ټولو ته زه دا وایم چې اعتکاف ته ورننوځي په دې رمضان کې، د عبادت ته چې کله ورننوځي په دې رمضان کې ته کې او په دې اخري لسو شپو کې نو چې د اول نه ستا د نیت وي چې زه پکې د لیلة القدر شپه لټوم. کومه شپه پکې لټوم؟ بیا په عبادتو کې څه کې تیزي به ډېره وي، ځکه چې هلته د اول نه ستا څه سوچ دی چې زه پکې لیلة القدر لټوم. هره شپه به کوشش کوي، هره شپه به کوشش کوي. که دا د اول نه دا نیت یو دا سوچ دی. اعتکاف ته ورنوځي به زه اعتکاف کوم، دا خو ستا نیت شو د اعتکاف، خو چې دا دې ورسره زړه کې وي چې زه ګورې د لیلة القدر شپه لټوم، دې سره به ښه تیزي ستا په دې عبادت کې راشي. دویمه خبره دا ده، منګه دا وایي چې په اعتکاف کې یو انسان جدا شي د چا سره؟ الله سره. نو غوره دا دی چې یو سړی اعتکاف ځان له یوازې وکړي، غوره دا ده. او که دې نه بغیر نه کېږي او ضرورت یي او خدمت دپاره چې دنه جومات کې څوک خدمت یا څه مسله ورته وي او یا لازم ملګري وایي چې نه به موږ به ورسره کښېنو، نو بیا دې داسې خلک غوره کړي چې هغه هم دیندار وي، د داسې خلکو سره دې کښېني بیا. لکه نن سبا د اعتکاف نه څه جوړ شوی، هم د ګپ شپ ځای ته جوړ شوی. اعتکاف نه کوي لکه نو کوم چې د ده د کرکټ ملګري هغه به اعتکاف له راولي، هغه به پسې بیا د سکول هغه ملګري راولي او هغه بیا د مدرسې هغه راولي او وروره خام ماښام کې یو غټ دسترخوان لګي او په پېشمني کې غټ دسترخوان او موبایل او ګپ شپ او کیسې او آیا موږ څه کړي دی؟ اعتکاف. ما د اعتکاف حکمت ذکر کړو که نه، چې دا زړه د الله بندګۍ ته فارغه شي. داسې وشوه؟ ونه شوه. ځکه موږ دا وایو چې اعتکاف. دویمه خبره زما دا ده، د وروڼو ته هم د خویندو ته هم، که اعتکاف کوئ یوازې وکئ، دا ډېره ښه ده. که نه لازم در سره څوک کښېني یا ستا چاته ضرورت لازم راځي، نو بیا داسې ملګري چې هغوی دینداری او هغو هم د اعتکاف په صحیح طریقې سره وکړي. دریمه خبره دا ده چې څوک هم اعتکاف کوي چې دی د خپل وختونه برابر کړي. لکه اعتکاف ته چې ورننوځي د اول نه خپل وخت څه کړي، دا ټول برابر کړي. چې یعنې زه به دومره وښوده کېږم، دا ټیم به ډوډۍ خورم، دا ټیم به څښاک کوم، او ډوډۍ او څښاک به لږ کم کړي. ولې؟ چې عبادت وکړي او بهر وتو ته به ډېر ضرورت نه راځي. څلورمه خبره دا ده، زه دې ورور ته او دې خور ته ټولو ته دا وایم چې کله ته اعتکاف ته ورننوځې د اول نه یو هدف ځان له کېږده، یو ټارګېټ دا ځان له کېږده. څنګه؟ لکه زه لس ورځې به اعتکاف کوم، یاره راشه 5 پیرې به قرآن ختموم. دا څه شو؟ هدف شو. زه صحیح ده، زه به لس ورځې یم او زه به 5 پیرې قرآن ختموم. ښه، زه به د شپې چې د امام سره تراویح وکړم، تهجد وکړم، نو ځان له بیا دومره رکاته کوم او په دې طریقې سره ځان له یو هدف کې دا اعتکاف به ستا ډېر مزیدار وي بیا. ځکه چې تا د اول نه ځان له یو خطه هغه جوړه کړې ده، یو طریقه دې جوړه کړې، او چې داسې ورننوځي پته یې نه لګي، دې ګډوډي او اکثر هېڅ هم ونه کړي، اکثر هېڅ هم ونه کړي. دا چې ته ځان له ټارګېټ او هدف کې دې فایده څه ده؟ ټیم به دې مصروفه شي په عبادت کې او بل خپله هغه لار به درته معلوموي. پنځمه خبره،
چې ای مسلمانه که الله تعالی توفیق درکړي د دې عبادت نو پوه شه چې الله دې د داسې عبادت توفیق درکړو چې په هغې کې د ګناه څه مجال نشته نو ته پکې چېرته ونه کړې نور مثالونه نو داسې نه چې ته ای روره یا ای خور ته پکې په زور ګناهونه را دننه کړې څنګه ګناه په څه طریقه موبایل ورسره شته اوس دا په جومات کې دی موبایل کولاو کړي او په کې د زنانو تصویرانې ګوره داسې صفا سوتره عبادت توفیق الله ورکړی د داسې ښکلي عبادت توفیق چې په هغې کې دی په جومات کې او جومات صفا سوتره ځای دی د ګناهونو نه هغه پاک ځای دی خو ده پکې دننه شروع وکړه چېرته ځان ګورې دومره بدبخته نه کړي ګورې پنځه شپږمه دا ده چې د الله څومره شکر ادا کړي کمه ده د الله چې څومره شکر ادا کړي نو دا خبره کمه ده وړه ده چې الله تعالی توفیق درکړو په دې دومره مسلمانانو کې ته یې غوره کړي د دې دپاره چې ته د هغه په کور کې کښېنې په هغه ځای کې کښېنې چې هغه په ځمکو کې الله ته خوښه ځمکه ده نو د الله شکر بیا ډېر ادا کوه اومه خبره دا ده چې دومره دا خبره محسوسه کړه چې ته په دومره غټ عبادت کې په دومره عظیم عبادت کې چې ته څنګه ورننوتی د اعتکاف ته نو ستا هر څه عبادت دی ستا هر څه ستا خوراک دا هم عبادت دی ستا څښاک دا هم عبادت دی ستا ناسته دا هم عبادت دی ستا ولاړه دا هم عبادت دی ستا خوب دا هم عبادت دی په جومات کې چې ته ګرځې دا هم عبادت دی نو سبحان الله څومره لوی عبادت کې تلېږي چې هر څه پکې څه شمارېږي هر څه پکې عبادت شمارېږي چې دا خبره ګورې تا ته محسوسېږي ګورې د دې سره به د توجه د عبادت طرف ته ښه راګرځي ای مسلمانه ای مسلمانې ته ګورې په داسې عبادت کې یې او په داسې ځای کې یې چې هلته ستا هر حرکت عبادت شمارلی کېږي که نیت دې برابر و او طریقه دې برابر وه اتمه خبره دا ده چې ای مسلمانه ای مسلمانې تعالی الله توفیق درکو د اعتکاف او کېناستې د الله په کور کې نو د الله نعمت را یاد که د الله دا نعمت را یاد که چې ته نن ناستې په جومات کې یا ته ناستې په جومات کې لس ورځې تېرې یا کم او زیات تېرې بدن دې روغ دی صحت دې روغ دی او ښه ښکلی ناستې هلته په جومات کې عبادت کې ډېر خلک په هسپتالونو کې پراته دي ډېرو خلکو ته داسې مسلې دي چې هغوی جدا کېدی نه شي هغوی یوازې پاتې کېدی نه شي ډېرو خلکو ته غریبانو ته مالي داسې مسایل دي چې هغوی ته دومره وخت نه میلاویږي چې غریبانان اعتکاف وکړي نهمه خبره زه هر هغه رور ته وایم او هر هغه خور ته وایم چې اعتکاف به کوي چې اعتکاف زمونږ ټولو دپاره یو لویه موقع ده چې ما او تاسو سوچ وکړو او د ځان سره حساب کتاب وکړو چې موږ آخرت ته څه لیږلي دي او څه هم نه دي لیږلي ښکلې موقع ده لس ورځې دي که نه لس ورځې او لس شپې یا 9 ورځې او 9 شپې په دې کې موږ ته ځان سره دا حساب نه شو کولی چې موږ څه کړي دي هسې هم یوازې ناست یو که نه نو چې یوازې ناست شو په هغې کې به یو دا خبره را مخې ته کړو چې راشه ته د آخرت دپاره څه کړي دي او یا تا چې څه لیږلي دي آخرت ته ته پرې راځي او که نه راځي پرې او د غفلت نه را بیدار شي او بیا به تیاری شروع کړي د مستقبل دپاره که چېرته په دې خبرې د عمل وکړو لسمه خبره اعتکاف جدا کېده دي د مخلوق نه چې دا بدن څه شي جدا شي د مخلوق نه نو دغه شان زه تا ته دا وایم
ای روره ای خور چې دا زړه دې م جدا شي لکه داسې نه بدن دې صرف راوړی دی او زړه د حقه مسلو نه ډک دی چې دا زړه ستا متوجه شي چا ته الله ته موږ اعتکاف کې ځان بندول دي که نه نو چې ستا د زړه را بند شي د الله په محبت کې او ته د خپل زړه را بند کړي د الله په بندګۍ کې را ټینګې کړي او توجه ول ټوله د الله طرف ته کړي دا به څومره خوندور اعتکاف وي یولسمه خبره هغه دا ده څنګه چې تاسو ټولو ته پته چې نن سبا د ټکنالوژۍ زمانه ده د څه زمانه ده ټکنالوژي ټلیفونونه دي موبایل دي نت دی کمپیوټر دی نو چېرته دا قسمه ټکنالوژیانې دله اعتکاف او عبادت ګوره خراب نه کړي یا دا موبایل زه وایم ښکلې طریقه ده الله اکبر او دا به څه ښکلی اعتکاف وي مزېدار اعتکاف چې ته اعتکاف ته ورننوځي او دا موبایل او دا جاکې او دا قیسې میسې ټولې څه کړي بندې کړي نو زما دا نصیحت مې ته د زړه د دې کومې نه دی ویښ نه دی بلکل چې د دې جاخو نه ځان پاک وساته اعتکاف په دې مزېدار وي ورننوځي اعتکاف ته دا بند کړه نو څو خبرې شوې دولسمه خبره دا چې خپل حالات پټ ساته الله اکبر څومره چې خپل حالات پټ ساتلی شي نو پټ یې وساته د جومات والا نه او د بهر خلکو نه خو به پټ ساتي زه وایم د جومات ته چې را کوم خلک منزل راځي د دوی نه هم پټ ساته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولې په دې خیمه کې کېناستو یو پکې حکمت ده ولې پټ عبادت کوي او د الله هغه بنده خو کې حدیث کې راځي الخفي التقي الخفي پټ نه بعض پکې دغه کې ورکي فیسبوک کې اپډیټ کې دواګانې کوئ نن چې جومات ته ورننوتم اعتکاف دا ښه اعتکاف دی ټویټر باندې به ورکي د سوره مایدې اخرني ایتونو کې به دعا کوئ دغه شان دیارلسم نصیحت مې هغه دا دی دیارلسمه خبره چې دومره عبادت کوو چې څومره یې کولی شي دومره عبادت کوو چې څومره یې کولی شي په ځان باندې دومره بوج مه راوله او دومره عباداتو ته من خلې چې هغه دې کمزورې کړي او ستا د وس نه بهر کړي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې بوج نه ږدي مګر دومره څومره چې هغه اوچتولی شي څو خبرې شوې څوارلسمه خبره دا ده چې دا اوس ښکلې موقع ده د هغه عباداتو د کولو چې کومو عباداتو نه انسان په دې ټول کال کې غافل دی لکه روزانه قرآن تلاوت شو اذکار شو سحر ماقام د فرض منځ نه بعد چې کوم اذکار دي هغه نور چې کوم اذکار دي ځکه دا اوس ښکلې موقع ده داسې عبادت ته ناست نو ډېر داسې عبادت به وکړي چې ته په دې کال کې څه غافل یې نو ښه اهتمام د عباداتو وکړه اهتمام د عباداتو پنځلسمه خبره دا شوه چې د دې خبرو نه ځان لرې ساته ما د بعضو ملګرو کې دا خبره کتلې ده وایي جي پلاني ووایي چې دا شپه د لیلة القدر وه او هغه پلاني نښې بیان کړي او پلاني دا ووایي او هغه وایي چې داسې وه او هغه وایي چې یاره زما امید دی چې وه او دا میسیج لیږي په دې باندې مضبوط اعتماد هم نه یې ساتل پکار ځکه چې کیدای شي خطا او بل دې له توجه مه ورکوه دې له چې توجه ورکړي څه نقصان دی څنګه حق ورځې ته به راشي او چې وشو بس نو دا قسمه خبرې پرېږده تاسې هم په اعتکاف کې راشي او لازم به دا شپه راګیرې که ته هره شپه ښه عبادت وکړي راځي که نه به راځي
تاخري لسو ورځو کې اعتکاف ته کېناستې لازم به دا ورځ ستا دا شپه ستا په نصیب کې راځي، لازم به راځي. دې قسمه خبرو سره څه وشي چې بیا هغه محنت او کوشش کم شي. اخرنۍ خبره هغه دا شپاړسمه چې داسې نه چې د اعتکاف د لاسه تا نه نور واجبات پاتې شي، نو که نور کارونه د باندې واجب وي او دې د لاسه پاتې کېږي نو بیا هغه اول دي. لکه اوس یو سړی دی بوډا پلار او بوډۍ مور یې کور کې اوسېږي او څوک نشتي د هغوی د خیال ساتلو، نو څه به کوي؟ اعتکاف ته ضرورت نشته، د هغوی خیال دې ساتي. دغه شان د بچو څه مسله ده، د اهل څه مسله ده، نو خپل بچي به نه ضایع کوې، خپل اهل به نه ضایع کوې.